الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تبارك وتعالى حاكيا عن إبليس عليه لعنة الله: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الآية. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زمان معزز طلباء کرام، الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو د ټولو کامل ایمان نصیب کړي. دا مدرسه دا د دین او د اسلام او د عقیدې او نظریې د سوچ او د فکر او د عمل د درستګۍ یو عظیم مرکز وي. په دغه مراکزو کې مدارسو کې د عقاید او درستګي د نظر فکر او عقیدی او منهج برابروالی د عمل ترغیب زندگی کې راوستل د دین اسلام صحیح طریقې سره زده کړه او بیا د دین اسلام حفاظت، دین اسلام باندې عمل او دین اسلام نشر و اشاعت اصلی مراکز هغه مدارس دي. او د ابتدا نه اولنې مدرسه هغه غار حرا وه، بیا ورپسې اصحاب صفه وه، او داسې نور مدارس ابتدایي اسلام کې دا سلسله د اول نه را روانه. او د دې مدرسو اصل روح دغه دی چې دې کې د عقیدې، د نظري، د فکر او د اعمالو اصلاح وشي، او بیا د هغې په ذریعې سره د عمل په تناظر کې د هغې حفاظت وشي، او بیا امت مسلمه ته او په دعوت په شکل کې امت کافره ته د دې فیض ورسي. او افسوس په دې خبره باندې دی چې د ډېر وخت نه زمونږ مدارس چې کوم اصل روح، نو هغه اصل روح د مدرسو هغه د کفارو د فکری جنگ نه متاثره شوی دی، او هغه روح اصلی روح د مدارسو د کفارو په غیر عسکري، غیر حسي، یعنی معنوي او نظریاتي غشي باندې هغه روح لګېدلی، او هغه روح د مدارسو زخمی شوی دی، هغه جسم او بدن هغه زخمی شوی دی. دی وجه نه د مدرسو هغه اصل کردار په معاشره او په دنیا او کائنات کې چې کوم وو، نو هغه کردار نه امت مسلمه ډېر حده پورې محروم شوی دی. زما محترمو دا ځینې طالبانو کشران دي، دې لپاره به زه دا خبرې په ساده انداز کې کومه، کوشش کومه چې دا خبره ستاسو ذهن ته در پرېوځي. ابتدا نه د اسلام د تاریخ نه مخکې هم دوه قسمه جنګونه دا د مسلمان خلاف دا روانو. دوه قسمه جنګونه، یو عسکري جنګو چې هغه په تورې، په ډال، په غشي، په نیزه، او نن سبا په جدید آلاتو، ټوپک، تماچا، راکټ، ټینک، بره جازونه وغیره، ډرون. نو یو قسم جنگ د اسلام او د مسلمانانو او د دین خلاف دغه جنګو، او دویم قسم جنگ هغه فکری، نظریاتی، چې هغې ته تر مونږه تعبیر کو په العزو الفکري سره. نظریاتی جنگ، نظریاتی جنگ کې عسکریت نه وي، هغې کې ټوپک نه وي، تماچه نه وي، توره نه وي، ډرون نه وي، نیزه نه وي. عسکري جنگ دویم قسم جنگ د مسلمانانو بلکې د ټول دین خلاف د پخوانه دا عسکري جنگ دی.
که موږ تاسو په تاریخ باندې نظر واچو فکري جنگ نو تاریخ کې عسکري جنگونه ډیر کم شوي دي ښه د دین خلاف عسکري جنگونه یعنی توري سره نیزې سره ټوپک تماچې سره دا جنگونه په تاریخ کې ډیر کم شوي د حضرت موسی علیه السلام د یوشع بن نون علیه السلام زمونږ یو څو دینونو چاهي کې جهاد په توري سره او عسکریت سره یعنی په دغه آلاتو سره هغه جایز و فرض و نور ادیانو کې ټولو دینونو کې دغه جهاد نو نور چې څومره د دین خلاف جنگ شوی دی د کفر خلاف نو دا معنوي جنګو دا فکري او نظریاتي جنګو د هغې وضاحت درته لږ کومه نو د دې تاریخ ډیر زیات قدیم دی دا جهاد چې کوم جهاد مونږ د کافرانو خلاف کوو او کافران زمون خلاف لګیا دي په ټوپک او په تورې او په نیزې سره دا تاریخ دومره قدیم نه دی دومره زوړ نه دی دا ډېر پخوانه نو را روانه خو هغه جنگ کافرانو او کفر چې د اسلام او دین خلاف کړی دی چې د نظر او د فکر او عقیدوي جنگ دی دا ډېر قدیم دی د دې تاریخ هغه وخت نه دی چې کوم وخت نه د حق او د باطل معرکه شروع شوه یعنی چې کله الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړ نو نظریاتي جنگ د هغه خلاف ابلیس شروع کړه نو د هغه آسمان نه بره جنت د هغه سلسلې نه د نظریاتي او د فکري جنگ تاریخ را روان دی تاسو ګورئ آدم علیه السلام خلاف شیطان توره نه ور اخیستې ډالې نه ور اخیستې نیزې نه ور اخیستې برچو چاړې نه ور اخیستې هغه د فکري جنگ نه شروع کړه راغې فکر ولا بدلی یاره ته دې جنت کې اوسېږي خو ځان نه ورته بوډا سړی جوړ کړ او بیا ورته جاړي ورته قسمونه او که چې ده په ما باندې یقین راشي د ده نظر د ده غور د ده فکر د ده سوچ د ده عقیده په ما باندې برابره شي نو هغه خپل اعتماد په ځان له پیدا کړ او بیا ورته وایي زه جاړم ستاسو په حال باندې ځکه تاسو د جنت مزو کیږي خو دا مزي عارضي دي نو که تاسو غواړئ چې دغه مزي دایمي شي او همیشه دپاره تاسو په جنت کې اوسېږئ هل ادلک ورته وایي که نه هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلا ورته وایي زه تاسو ته داسې ونه ونه ښیم چې هغه ونه تاسو وخورئ نو همیشه به جنت کې اوسېږئ او همیشه به دا بادشاهي وي نو هغې له فکر خراب کو سوچ خراب کو فکري غلبه پې حاصله کا په فکري جنگ کې غلبه پې حاصله کا آدم علیه السلام یې دوکه کړ نو د دې تاریخ د هغه وخت نه را روان دی بیا تاریخ باندې به ورته لږه خبره کوم انشاءالله العزیز په هر دور کې د کفر او د کافرانو د اسلام او د دین خلاف نظریاتي او فکري جنگ دا چلیدلی نو نن مدرسې د فکري جنگ والی وخت به انشاءالله العزیز تاسو ته آینده دروسو کې زه وضاحت لږ کومه فکري جنگ نن قاسم نانوتي رحم الله چې د دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښوده نو اوس هم د هغه د لاس لیکل موجود دي هغه فرمایي چې ما مدرسه دې دپاره نه ده که چې دې کې صرف تعلیم او تعلم وي نه مدرسه او زما نیت د مدرسې نه داسې خلک تیارولی چې هغې که په ظاهره باندې مسلمان نه ښکاري خو په باطن کې هغه یو کلک مسلماني او د هغه په زړه کې د غیرو او د کفر نفرت نن د مدارسو نه د یو مدرسې نه 1.5 2 زره یعنی په زرګونو تعداد کې هر کال علما فارغېږي علما فارغ شي او لکه د اور ویلي شي اړو پته ونه لګي معاشره کې غیب شي پکار خو دا چې هر عالم د مدرسې نه فارغېدی چې د یو انقلاب راوستلی دا د وخت یو ابراهیم جوړېدلی دنه د وخت بوتان د هغې په محلاتو کې زلزله برپا کېدلی خو د علماو پته مو نه لګي ولې فکري طور هغه مغلوب شوي دي په دې محنت نه دی شوی د مسلمان د طرف نه نو فکري جنگ زمونږ مدرسې ووالي زمونږ خانقاهونه وویل زمونږ تبلیغي مراکز وویل زمونږ مساجد منبر او محراب ووهه زمونږ دینداره طبقې ووهله مسلمانان ووهه زمونږ علما تنه بچ نه شو یو قسم تی بچ نه شو د غیر فکري جنگ او دا فکري جنگ ډېر زیات خطرناک دی د اصلي جنگ نه زه تاسو ته یو څو وضاحت کومه
فرقونه درته وایم تاسو ته په خپله اندازو لګي چې یو کافر را لګي مسلمان په ټوپک باندې زخمی کوي یا په ټوپک باندې شهید کوي یا مطلب دغه خلاف میدان ته دغه عسکري آلات سره راځي او بل طرف ته کافر د مسلمان خلاف فکری جنگ کوي نظریاتی جنگ کوي عقیدوي جنگ کوي نو کوم یو خطرناک دی نو خطرناک جنگ هغه فکری جنگ دی ښه څو فرقونه دي په دې کې محترمو اول نمبر فرق دا دی ګورئ چې کله کافر او دشمن د مسلمان خلاف را لګي او عسکري جنگ کوي ټوپک تماچې ډرون او نوي جدید آلات سره نو دی او فکری جنگ کې یو فرق دا دی چې دغه دشمن پیژندلی شي معلومي که نه معلوم امریکا کله راشي کله روس راشي کله یهودي کله عیسايي کله ملحدین خو هغه موږ ته معلومي چې یاره میدان کې ما سره کوم دشمن برسره پیکار دی خو زه یې پېژنم که نه چې یا یهودي دی یا عیسايي دی یا ملحدین دی یا چین دی یا روس فلان فلان خو نظریاتي جنگ کې نو دشمن هغه نامعلومه وي هغه پټ راځي څه راځي جي پټ راځي کله کله به په نظریاتي جنگ کې دشمن راشي د پیر په شکل کې کله به نظریاتي جنگ کې دشمن راځي وی به یهودي وی به عیسايي وی به ملحد وی به مستشرق او راځي به تبلیغي په شکل کې کله به دغه دشمن راځي مسلمان ته هغه به راځي د عالم په شکل کې کله د شیخ الحدیث په شکل کې کله د شیخ القرآن په شکل کې او کله د مجاهد په شکل کې کله د دیندار مسلمان په شکل کې نو عسکري جنگ کې دشمن معلوم وي او نظریاتي جنگ کې دشمن نو خطرناک شو خطرناک نه شو وایا ولې چې کوم دشمن تا ته معلوم دی خو هغه ټوپک راغی چې ته هم ټوپک راوالی او نظریاتي جنگ کې تا ته دشمن معلوم نه دی نو خیال ډېر خلک مسلمانان علما تبلیغیان صوفیان محدثین مفسرین د نن زمانې فقها مفتیان د غیرو اهلکار نه دي آیا که نه په ځان پوه نه دي ضرور نه ده چې دې ته دې پته چې مونږ د غیرو اهلکار یو یا شعوري یا غیر شعوري یا جانې یا انجانې حکم کا کار به چې کافر کوله د منبر او د محراب نه نو هغه کار نن څوک کوي وایه هغه کافر به د میدان جهاد د میدان د جنگ نه کوله او مسلمان عالم یې د کوم ځای نه کوي د محراب او منبر نه کوي نو دا اوس دا خطرناک شو خطرناک نه شو مونږ به اعتماد وکړو دا خو عالم دی وایي دونه لوی عالم به غلط کار کوي دونه لوی پیر صاحب به غلط کار کوي دونه لوی تبلیغي امیر صاحب به غلط کار کوي نو مونږ به اعتماد جوړ شي د عام سیده ساده مسلمان او زمونږ بیړه غر کوي دین او عقیده راله خراب کړي دویم نمبر محترمو چې کله دشمن عسکري دشمن راځي نو د هغه د طاقت د تیارې اندازه مونږ ته لګي اوس بالفرض امریکا راځي روس راځي چین راځي د هغې فوج مونږ ته معلوم دی د هغې عسکریت مونږ ته معلوم دی د هغې طاقت مونږ ته معلوم دی چې د سره څومره فوج دی څومره ورسره اسلحه ده ایټم شته نشته دا مونږ ته معلوم وي خو چې دا فکري جنګ والا خلک دي فکري دشمنان د هغې د طاقت اندازه نه لګي پته نشته څومره افراد دي په مدرسو کې داخل تبلیغي مراکزو کې داخل په خانقاهونو کې داخل بلا شی پکې شته ښه خبره باندې پوهېږئ بلا ځینې خبرې هغه داسې وي چې هغه خورول بیا کله نقصان کوي ښه خبره باندې پوهېږي د تبلیغ مراکز په خاص شورا کې قادیانان خبره باندې پوه شي د دې ثبوت شته دا صوفیانو په خاصو مجلسونو کې قادیانان د علماء په بعضې غټو غټو مجالسو کې غیر ننوتلی دي چاته معلوم دي چاته معلومه نه دي پته نه لګي دریم نمبر دا چې د نظریاتي د عسکري جنگ کوم دشمن دغه دفاع ده دفاع اسانه ده او د فکري جنگ دشمن فکري دشمن دغه دفاع اسانه پته نه لګي چې دا مې دشمن دی او که څه مې دی دوست مې دی څلورم نمبر دا د عسکري دشمن د اهداف اندازه مونږ ته پته چې دی دلته راځي څه دپاره راځي مونږ ته معلوم وي خو د فکري دشمن اندازه مونږ ته د اهدافو نه لګي د څه مقصد دی عقیده راله خرابوي ایمان راله خرابوي ترجمه او تفسیر راله خرابوي مدرسه خراب څه هدف دی دا نامعلوم وي بل پنځم نمبر چې عسکري جنگ وقتي وي
ګوره 1 کال 2 کاله 3 کاله 20 کاله کې افغانستان جهاد ختم شو که نه هغه دشمن لاړ ووته هغه وختي و د هغې وخت معلوم او فکري جنگ دایمي وي همیشه دپاره خلک محنت کوي مګر د دې ختمېدنه نشته نو وختي جنگ خطرناک دی که دایمي حاجي ټول وایه کوم یو دایمي جنگ خطرناک نو دا فکري جنگ دا دایمي جنگ دی بل محترم شپږم نمبر دا چې په عسکري جنگ کې حمله کیږي نو په جسم کې بدن باندې ملک باندې کیږي ځمکه باندې کیږي او مادیات باندې کیږي یا به ملک وران شي ملک به هغې واخلي یا به مسلمانان شهیدان کړي هغه به نقصان یعنې ټول مادیاتو باندې کیږي او هر شي عسکري فکري جنگ دی د دې هغه میدان څه شی دی حمله په څه باندې کیږي په ذهن باندې کیږي څه باندې کیږي ذهن زړه باندې کیږي تصور او خیال باندې کیږي په روح باندې کیږي نو مادیات دا قیمتي نه دي او روحانیات څه دي قیمتي دي نو په دغه جنگ کې په فکري جنگ کې روحانیات د لاس وړلی کیږي او عسکري جنگ کې مادیات دې وجه نه فکري جنگ څه شی دی خطرناک دی ذهنونه اوس ته چې ذهن به څنګه بدلېږي نو ذهن نور بدلېدل څه ته وایي چې په دنیا کې بالفرض به طور مثال نن د علماو د صوفیانو د محدثینو او د نیکانو اصحاب منبر او محراب بالفرض زر تعداد دی 1000 منبر او محراب خاوندان به طور مثال زه مخه 1000 منبرونو محرابونه شته په پاکستان کې بالفرض په 1000 کې د حق اواز د څو نوشتېږي د نیمو نوشتېږي د ټولو نه که نه یعنی په 1000 کې د دوو نه هم نوشتېږي دا ولې دا روح باندې عمله شوې ده فکر باندې عمله شوې ده خیال باندې عمله شوې ده زړه باندې عمله شوې یعنی مونږ ته یو طرف ته دغه فکري کفارو دا فکر په مونږ دونه غالب کړ چې یاره حق دی ویلی نه دی او ژبه دی بیا کټ شوې په هغه ساعت خیال دی چې کله په ابتدا کې په 2001 کې امریکي حمله وکړه نو مشران ملګري مونږ ته وایي نو وایي هلته کې اولني مجاهدینو په دې باندې حمله نه شو کولی ځکه هغې اول فکري جنگ راخور کړی دا یو تصور یې خور کړی چې روس سره دومره دغه نه جدید آلات نو خو امریکې سره دومره پاورفل جدید آلات دي چې امریکې ته ته ټوپک ونیسي نو ټوپک ګولۍ واپس په تا راځي نو اوس حمله شوې وه خو مجاهد هغه باندې ډز نه شو کولی و یاره دونه خلک متاثره شوي مسلمان پرې ډز نه شو کولی هسې نه شان یې دا هغه فکري جنگ دی ښه نو هغه ابتدا هغه وخت کې هم داسې وه مخکې انشاءالله العزیز هغه آیاتونو او د سیرت په ذیل کې بیا تاسو ته فکري جنگ د حضور پاک د خلفای راشدینو تر دې دوره پورې درته راسوم انشاءالله آینده دروسو کې انشاءالله العزیز نو تاسو ته بیا اندازو لګي نو دا فکري جنگ کې موږ مغلوبه شوي یو چې نن محراب او منبر نه د حق اواز نوځي السلف صالحینو قول دی که نه چې الساکت عن الحق شیطان اخرسن د حق نه چپ انسان هغه څه شی دی ګونګا شیطان دی ګونګا نن مونږ ګونګیان شیطانان جوړ شوي ښه چې مونږ وایو یاره که خبره مې وکړه یاره به ژبه کټ کېږي خبره مې لا کړې نه ده بیا توره ګوتیا چوله شوې نه ده خبره مې لا کړې نه ده بیا جیل ته تللی نه یم خبره مې لا کړې نه ده بیا رانه مسجد تللی نه دی خبره مې کړې نه ده مدرسه بنده شوې نه ده نو ګورې مونږ د حق وینا باندې مکلف یو څه باندې ټول وایي څه باندې حق وینا باندې ښه حق وینا به کې د ځان پروا به نه ساتي د جیل پروا به نه ساتي د مصلیح پروا به نه ساتي د مسجد پروا به نه ساتي د مدرسې پروا به نه ساتي په خبره باندې پوه شئ ګورئ مدرسه دې نه که نه زه خو په دې مکلف نه یم چې مدرسه به خامخا جوړوم یا وړه د خامخا دا 100 چته یې شي یا 50,000 ایکړه دي شي په دې موږ مکلف یو نه دي که نه اړ دي نه د 2 لکو په ځای باندې 2 طالبان خو د مولا عمر غونده طالب دي جلال الدین حقاني غونده طالب دي پوهېږي په خبر باندې او که نه د دې نه د خیره سره څه ډک شي وایه په لکونو طالب شي په لکونو طالبان او علما ته فارغ شي او شیراني ته جوړ شي څه جوړ شي وایه شیراني ته نه جوړ شي په خبره باندې پوهېږي یا د نور دا کوم حضرات دي پوهېږي تاسو نه څه پوهېږي په خبره باندې پوهېږي چې د غیرو ملا مضبوطوي
اسلام د خپو د اسلام خپې وي، قرآن خپې وي او د غیرو خپې مضبوطې وي. نو داسې علما موږ ته نه دي پکار ښه طالبانو ملګرو، داسې طالبان موږ ته نه دي پکار ښه. او زما په خبرو به خفه کېږي نه انشاءالله، دا زموږ ټول انشاءالله نظریاتي ملګري ښه. او کوم ملګری خفه کېږي نو ځان اصلاح دې وکړي، او که نه کېږي نو لاره ورته کوله وایه. خبره نو دې شي که نه، بې غیرته بې ضمیره او بدعقیده طالب ته زموږ ضرورت نشته. غیرتي څه شی جي؟ غیرتي. الله دې موږ ټول غیرتیان کړي ښه. نو نن سوچ فکر زړه ټیم خو نه پوره کار شي ښه. بس لږه خبره کوم، دا اشغال شوی دی د کافر فکري جنگ هغه زخمي کړي دي. نو تاسو ګورئ که جسم ته زخم ولګېده علاج ممکن دی که نه؟ علاج وش سم به شي. او که شهید شي نو څه به شي؟ مړ شي شهید شي که نه. نو غازي هم څه شی دی وایه په جهان د نګیانو دي دا دوه کاره، یا به اخرې ککری یا به کامیاب شي. هم ککری خوراک دا خو پښتنو شعر دی که نه؟ نه ککری خوراک پکې نشته، شهادت دی. احدى الحسنین، احدى الحسنین. قرآن کې الله پاک فرمایي که غازي شو که شهید شي دا په دوه ښو حالاتو کې یو ښه حال دی. زمونږ د مسلمان دپاره نقصان هلکه مونږ دعا یا الله شهادت راکړي خدایه، شهادت یا الله، شهادت یا الله، شهادت غواړو که نه؟ تاسو غواړئ؟ کوم کوم ملګري شهادت غواړي وایه؟ ټول غواړئ؟ ښه ماشاءالله. پرون مې ملګرو ته ویلې یو طرف ته موږ شهادت هم غواړو او بل طرف ته وایي ګزاره کوه. څه کوه؟ ګزاره. نو شهادت به څه کي د الوا کاسه ورته خلک په سړیو شهید کېږي پکې وایه که نه؟ که د شربت په دیګ کې به د سا ډوبه شي او مړه به شي وایه. شهادت چې غواړي خو وینې کېږي به که نه؟ څه به کېږي؟ جسم به یې ټوټې کېږي، سوري به در کې کېږي، ټوکړې ټوکړې کېږي به، جیل ته به ځي، ګوتی به درته اچولی کېږي، ګاډي پورې به راښکلی کېږي، په بجلی به نیسي، په ډرل بار کې سوري کوي، په ګولو به لګي که نه. شهادت الوا کې راځي وایه. داسې خصوص غواړم که دا شهادتي وایه که نه؟ غواړي که نه غواړي؟ الوا خو شهادت خوند کې خوله به دنیا نه هم خوږه خوله لاړ شي. چې رامغي دنیا ته نو ملا صاحب درته تحنیف کو خوږه کجورې طالب ورو درته انخلوله او په هغه حالت کې ماشوم بیا واستولې خوږه خوله په خبره پې. نو دا خو شهادت ضرور دون آسان کار چې خو بیا خو بس هر څوک غواړي څوک نه غواړي. نو شهادت د الوا په لیډ کې، شریعت د الوا په لیډ کې دا مې هلته یو ځای کې یو بیان کې ویل. نو بیا یو مولي صاحب پاڅېده، هغې له تازه تازه ناظم شوی نو چې بیان مې ختم کړ شان یې راپسې آواز وکړو وایي مفتي صاحب د دې الوا د په لیډ لږ وضاحت وکړه. خبره پې بده ولګېده که نه؟ نو مې بس دا ملګري خو ټول پوهېږي چې الوا د په لیډ څه مطلب دی. ما درته داسې ویلې چې اسلام به راځي د کابل د طالبانو په طریقه باندې. څه باندې به راځي؟ بل طریقه باندې اسلام نه راځي. وین نه بغیر اسلام نه راځي محترمه، وین نه بغیر اسلام نه راځي. دا قربانیان غواړي ښه. د یو مجاهد د یو مجاهد داستان چې اوري نو کله ور زموږ عقل کار پرېږي د قربانو. یعنې څونه مظلومیت او جیلونه بندونه او د کائنات ظلم په یو مجاهد چې تیر شوی دی اوس لګیا دی تیري. الله تعالی زموږ حفاظت فرمایي. نو دومره دا قربانونه بغیر اسلام که چېرته مصلحت باندې سیاست باندې په 4x4 د اے سی په یخ مزیدار ګاډي کې فلټر شوي د پارلیمنټ اوبو باندې اسلام راتلی حضور پاک هجرت ته ضرورت وو وایه که نه؟ احد میدان ته وتو ته ضرورت وو د حضور پاک نه په تمام کائنات کې په سیاست باندې کوي بل انسان وو؟ لوی تبلیغي ته وو، لوی پیر وو، لوی مدرس ته وو وایه که نه؟ وو ته نه؟ نو یعنې کمالي شخصیت که نه؟ سیاست کې هم کمال ته رسېدلی، په تبلیغ کې هم کمال ته رسېدلی، پیرې مریدۍ کې هم کمال ته رسېدلی، محدث هم اعلی دی، مفسر هم اعلی دی، صاحب شریعت دی. خو بیا وطن پرېښو که پرې نه خو وایه که نه؟ په یو بله خپې تللی دی هجرت که نه دی کړی، خپې وینې شوي که نه، غاښونه مات شوي دي که نه، اننګو کې کړی تلي دي که نه. نو اسلام بغیر د قربانۍ نه راځي محترمه. صحیح ده؟ یا الله هسې مونږ دروغ وایې دې ته نه یا الله په دې ژوند شهادت راکړه. څه راکړه؟ شهادت. داسې اسان کار خو نه دی که نه ښه. بیا چې کله در باندې کوړي را برسو شي بیا ورته د شهادت پته چې غواړي او که نه غواړي. الله یې موږ ته استقامت نصیب کړي. ښه حجې بله ګورئ په عسکري جنګ کې ملکونه اخیستلی شي، ځمکه قبض کېږي. او ما درته اوس خبر وکړه په عسکري په فکري جنګ کې سوچ اخیستلی شي. اوس ګوره دماغ د عالم دی، دماغ د صوفي دی، دماغ د تبلیغي دی،
دماغ د تهجد ګزاره مسلمان دی، دماغ د ذاکر دی، دماغ د حاجي صاحب دی، او سوچ پې د چا چلیږي وایه؟ د کافر. د چا؟ د کافر. نو سوچ واخیستی شو که وانه خیستی شو؟ پوهېږي نن په مدرسو کې طالب ته د مجاهد ټوپۍ پرېږدي، وایه که نه پرېږدي، ویښته پرېږدي، برګ رومیال پرېږدي، حتی چې سوات کې په ټول سوات کې اوس خو ګزاره شوه په تور پړکي پابندي ده. څه باندې؟ دلته چې وهئ زما طالبان ټول د ګیرو ملګري پړکي وهئ ښه، او کوم پړکې به وهئ؟ توره. کوم یو؟ سپین پړکې په حدیث کې نه دی ثابت. پوهېږئ چې نبي علیه السلام سپین پړکې والی یو صحیح حدیث کې دا ثابت نه دي. ورې ښه په کلکو روایات سره تور پړکې ولې کافر چې وویني او داسې ماتېږي، څه کېږي؟ او داسې ماتېږي ښه. او دوه شملې نه یو شملې والا څه شی؟ او کوک پړکې. کوم یو؟ کوک پړکې ښه، چې دوه شملو والا نه هم خلک نه یېرېږي ښه. دا تجربه ده، بعضې ځینې ژور معلومات دي ښه. نو یو شملې والا کوک پړکې او غټ پړکې دا وها چې دا منافقان دې ویني چې هلته کې او داسې کمزوری کېږي ښه. موږ باندې زور تېرېږي که نه تېرېږي؟ چې څه خو په دې هم تېرېږي که نه ښه. نو پړکي به وهي ګیرو والا که نه وایي نن نه بعد انشاءالله ټول والي ځان ته ښه. دغه سپک پټکي وایي چې تنګي هم نه خیره ګرمی کې، او پټکي ټول ملګري وایي چې د کوم ملګرو ګیري. نو سوچ یې اخیستی دی. او اخري یو دوه خبرې دي. او بل دا چې د عسکري جنگ زخم په نظر راځي. راځي که نه راځي؟ راځي. او دغه شانتي چې کله زخم په نظر راغی نو سړی علاج ته متوجه شي، پټیو کې، ټانکیو کې، اسپتال ته لاړ شي. خو هغه فکري زخم په نظر نه راځي. چې په نظر راځي نو د هغې علاج ته څوک متوجه کېږي نه. نو ګوره دومره نقصاني دی. خبره ما هغه بله خبره کوله تېر وضاحت کې چې کله ته د عسکریت د وجې نه زخمي شوي او سم شي غازي، که ووژلی شي نو شهید شوي، دواړه کامیابې دي. او که فکري غشي باندې ولګي زخمي شوي، عقیده دې برباده شوه، علاج د دې توجه نشته، غرق شوي جهنم نه بغیر دا بل ځای نه سمېږي. او که مړ شي یعنې مرتد شي، خدای مکه ملحد شوي، فکر و نظر دې خراب شو. پاکستان کې تقریبا اوس د یو شمار مطابق 21 لاک ملحدین دي. څومره؟ دا تعداد روان دي زیاتېږي. دا هغه فکري جنگ غشو ووهله. دا مسلمانانو بچي دي ښه، لکه کلمه وایي ځان ته ملحد یا کافر نه وایي، هغه ځان ته مسلمان وایي، خو دی ملحد د یو اندازې مطابق. او دا ټول د یونیورسټۍ او د کالج پیداوار دی. هلته پروفیسران ملحدین دي، فکري جنگ کوي، په هغه شو دی ولګي، عقیده او اعمال برباد شي. دې وجې نه الله رب العزت زموږ ستاسو عقیده برابر او درسته کړي. موږ تاسو به انشاءالله العزیز د کافر سره عسکري جنگ تیاری هم کوو او د فکري جنگ تیاری به هم کوو انشاءالله. پوهېږئ موږ به د کافر عسکري حملې ته هم بیداره اوسو او فکري حملې ته هم څه اوسو؟ بیداره به اوسو. په خبره پوه شئ؟ عسکري حملې ته به هم تیار اوسو او فکري حملې ته به هم تیار اوسو. د عسکري د کافر د دفاع دپاره به هم ټول اسباب مهیا کولو کوشش کوو، او د فکري حملې هغه ټول اسباب به هم څه کوو انشاءالله؟ تیار به ساتو. څه به ساتو؟ تیار به ساتو. ښه کوشش به کوو، عقیده به برابره ساتو، نظریه به برابره ساتو. نن زما مدرسې ته طالب راځي یا استاد راځي، نو د خانقاه خاوند، د تبلیغ خاوند، د ذکر خاوند او د مدرسې محتمم او استاد ورته ولې وایي چې دې مدرسې ته مه ځه؟ هلکه دلته تاسو ته مونږ کفر ښولی دی؟ وایه ټول وایه. اوسه پورې مو شرک ښولی دی، بدعت هم ښولی دی، رواج هم ښولی دی، بې ادبي مو درته ښولی ده. نو بیا ولې؟ ځکه دغه خلک د دې فکر اشغال شوی دی. دې فکر اشغال شوی. دا د کافر د فکري غشي باندې زخمی خلک دي. نن چې کوم ځای نه صحیح توحید بیانېږي، اسلامي نظام فکر ورکولی کي او د الله رب العزت د قانون خبره کي، هغه ځای ده ته داسې دی لکه مرزا وړه چې قادیانانو ځای ته ځي، داسې خلک منې کوي. ظالمه په کار خو دا وه چې تا دا ځای مضبوط کړی دی، ځکه د قرآني نظام خبره ورکولی کي، غیرت ورکولی کي، د جهاد درس ورکولی کي. نو بهرحال دا دغه فکر وهلی دي. نو موږ تاسو به انشاءالله آینده درسونو کې به زه تاسو ته هره چهارشنبه چې زندګي وي د دې دا سلسله به مخکې بوځم انشاءالله العزیزو. فکري کومه غزوه ده، الغزو الفکري، جهاد، نظریاتي جهاد دی، د دې لپاره به انشاءالله موږ تیاری کوو. او د کافرانو طرف نه چې کومې حملې دي د هغې نه به ځان څه کوو. د فکري جنګ مقصد څه د مسلمان مقصد اخرنۍ خبره،
او د کافر مقصد. د کافر مقصد دا دی چې مسلمان نه عقیده والی، نظریه والی، سوچ والی، فکر والی او هغه منهج نبوي نه خطا کی. او دا ډیر خلک یې خطا کړي، تاسو ته پته ده. او د مسلمان مونږ تاسو به فکري جنګ څه دپاره کوو؟ دا د دین یو شعبه ده، د دین یو فریضه ده، دا د دین یو حصه ده د دعوت په نیت باندې. څه په نیت باندې؟ چې مونږ خپل دین محفوظ کړو او بیا د کافرانو ته هم فکري جنګ ورسو او د هغې مونږه په فکري جنګ کې ولا شکست ورکړو، د هغې ذهن کې اسلام محبت پیدا کړو. نه د رستم بادشاه په ایرانی بادشاه په دربار کې چې کله د ربیع ابن عامر رضی الله عنه پوښتنه وشوې ستا څه دپاره راغلي؟ تورې مروړي او ماتې ماتې کنډې مې تورې او زوړ لباس څه له راغلي یې؟ نو هغه څه وفرمیل؟ وی الله ابتعثنا، الله مونږ رالیږلي یو څه دپاره؟ لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. مونږ الله رالیږلي یو چې دا بندگان د بندگانو د بندګۍ نه روباسو او د بندگانو د رب بندګۍ ته راولو. د چا بندګۍ ته؟ مونږ وایو چې دا بندگان د نواز شریف د بندګۍ نه روباسو، شهباز شریف بندګۍ نه روباسو، زرداری او مرنوا مولانا مرنواز د بندګۍ نه روباسو. پوهېږي په خبره؟ دا د عمران خان د بندګۍ نه روباسو، د امریکې او د روس او د چین د بندګۍ نه روباسو. دا تندې ما سوی الله بل چاته ښکته نه شي. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. مونږ الله دې له رالیږلي یو چې بندگان د ادیانو مذاهبو د ظلم نه روباسو عدل د اسلام ته. چاته جي؟ عدل. ومن ضیق الدنیا الى ساعة الاخره. او چې مونږ خلک د دنیا د تنګۍ نه روباسو د آخرت فراخوالي طرف ته. الله پاک دې مونږ تاسو د عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خپل نوافل به وکړئ ښه جي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.